یا وروره یوه پوښتنه وکړه دا زه چې فیسبوک کې کار کوم او زما مخې ته ویډیوګان راشي په خپله پلی کېږي داسې کومه طریقه نشته چې دا بند کړو ډېر زیات بازار یم کوي ولې نه فیسبوک ته به لاړ شي فیسبوک کې به سیټنګ ته لاړ شي سیټنګ کې به لاړ شي میډیا ته میډیا کې به هلته یو اپشن وي د اټو پلی په نوم هلته به لاړ شي آخري اپشن چې تا سره دی هغه انتخاب کړي بیا تا سره ویډیوګانې په خپله نه پلی کېږي ښه ډېره مننه یار ډېره مننه یوه بله پوښتنه وکړم ووایه دا چې کمپیوټر کې د ښه ډېره ډیټا وي او یو دم ټول درته فارمټ شي هغه بیرته ترلاسه کولی شي اوس ډیټا ترنټ فارمټ شو څنګه کولی شو هغه بیرته ترلاسه کړو داسې کومه لاره شته هو کله چې ټوله ډیټا تا نه فارمټ شي بیا ته کولی شي هغه بیرته ترلاسه کړي ریکوري سافټویر په واسطه دا ریکوري سافټویر چېرته پیدا کړي انټرنیټ کې فیسبوک کې نه داسې وکړه یوټیوب خلاص کړه یوټیوب کې AYS ټیک سرچ کړه راته به د AYS ټیک پښتو په نوم چینل راځي هغه سبسکرایب کړه هلته ورشه دا ټولې پوښتنې په تفصیلي ډول سره هلته حل شوي دي او که تاسې هم له ورته ستونزې سره مخ یې نو مهرباني وکړئ یوټیوب کې AYS ټیک سرچ کې هلته لاړ شئ هلته ستاسې د دغو پوښتنو ستونزو ویډیوګانې موجود دي تاسې کولی شئ له هغه څخه ګټه واخلئ که بیا هم څه ستونزه لرئ یا څه غوښتنې لرئ نو لاندې تاسې وګورئ تاسو ته به فیسبوک انسټاګرام یوټیوب ټول ښکاري د دې لارې نه کولی شئ د موږ سره په اړیکه کې شئ موږ به ستاسې پوښتنې حلوو ستاسې غوښتنې به پر ځای کوو دا ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم پرې خبر شي او خپلې ستونزې حل کړي